السلام علیکم ملګرو. وقار یوسفزی یم، ښه به او روغ جوړ به. رایټر لیکي وی زما یو ملګری دی، ډاکټر دی. نو یو ورځ د هغه سره ناست وم په کلینیک کې، نو هسې جنرال ډسکشن روان و، هغې کمپیریزن کوو د نن سبا وخت او د پخواني وخت. نو زمونږ موضوع و چې یاره مینه، محبت، که هغه د ښځې او د خاوند مینه وي، که هغه د زوی د مور او پلار سره مینه وي، یا د خویندو او درونو مینه وي. نو په دغه موضوع باندې خبرې روانې وې، نو هغې څه خپل یو سټوري شیر کړه، ما ورته خپله یو قصه وکړې. ما ورته ویل چې یاره یو ورځ زما سره دغه شان ما یو د مینه، محبت د دې یو قصه ما دلته لیدلې وه پراکټیکلي په دې. ما ویل چې یاره داسې خلک هم شته چې د هغې دونه مینه محبت دی. نو یو ورځ وایي دغه شان کله چې زه راشم خپل کلینیک ته، نو زما عموما داسې ټایم وي چې زه د 7:30 بجو نه تر د 8 بجو پورې اخبار ګورم. 8 بجې بیا زه کلینیک سټارټ کوم، نو بیا چې کوم بیمار څوک راځي نو هغه بیا زه ګورم. نو په هغه ورځ داسې وشو چې زه راغلی وم، زه کلینیک کې ناست وم، ما اخبار کتو، نو یو باباجي انټر شو دی زموږ د کلینیک ته. زموږ چې کوم هلک کار کوي هاسپیټل کې، نو هغه ورغی ګیټ له. نو ما ورته په دې شیشه کې، زما په دې کلینیک کې داسې یو ګلاس شیشه لګېدلې وه، نو هغه وایي ما بهر هغه نوټ کول. نو هغه باباجي ورته وایي چې یاره ډاکټر صاحب ته ووایه چې یاره زما د مخکې یو اپریشن کړی دی، زما د سټیچز دي د ټانکې دا لرې کول دي. نو هغه هلک ما پسې راغی، ما ته وایي چې یاره بهر دا باباجي دی، دا وایي چې یاره زما مخکې چېرته اپریشن شوی دی دلته، او دغه سټیچز وغیره چې دا لرې کول دي. نو ما دې هلک ته ووایي چې یاره دا ته ووایه د باباجي ته چې زه به 8 بجې کلینیک سټارټ کوم، او زه یو کپ چای څښم او اخبار به ګورم د 8 بجو پورې. 8 بجې به کلینیک سټارټ کوو. خیر هغه هلک وایي ما بهر ولېږو، نو بهر ته بیا هم ګورم د هغو خبرې روانې دي، یا باباجي هلته یو ګړۍ ته ګوري، بیا دې هلک ته خبره کوي. خیر هغو ترمنځ یو کنورسیشن روان و. څه ټایم بعد هغه هلک بیا ما پسې راغی چې یاره هغه ډېره تادي کوي، او وایي چې زه چېرته ځم، 8 بجو له به زه چېرته ځان رسوم. نو ما ته هم غوسه راغله، بس هغه اخبار مې په دې ټیبل باندې داسې وویشتو، او زه بهر راووتم، او په دې نیت راووتم چې زه به دې باباجي ته ښه غوسه کوم چې ته نه دونه انتظار نه کېږي. خو چې کله زه راووتم، هغه باباجي ته چې ما وکتل، نو د هغه یو خو ایج داسې و چې ډېر مشر سړی و، بل د هغې په دې سترګو کې یو خفګان و. د هغې وجې نه وایي زه شاته شوم چې یاره غوسه څه مې ونه کړه. بس هلک ته مې وایي چې یاره ته سامان راوړه، دا کینچي دا سټیچز لرې کولو لپاره کومه ټرې چې ما یې دا راوړه. باباجي راغی کېناستو، ما وایي هغه دغه شروع کړو، د خپل کومه طریقه کار چې هغه شروع شو. خو په دې پروسس کې ویم ما دا نوټ کوو، نو دی به دې ګړۍ ته بار بار کتل. نو ما داسې تپوس وکړو چې باباجي ولې چېرته څوک دې بیمار دی، چېرته ځې سیاسه؟ وی ما ته وایي چې زه به 8 بجو له هغه مخامخ هاسپیټل ته ځان رسوم. ما ورته وایي چې ولې کور والا دې بیماره ده، یا زوی دې بیمار دی، څوک بیمار دی؟ ما ته وایي چې نه، زما خپله کومه وایف چې دا بیماره ده. ما ورته وایي چې ټیک به شي که نه، دونه خفګان خبره خو دی. ما ته وایي چې نه، هغه د تېرو 5 کالو نه د هغې یاداشت تللی دی، هغه ما نه پېژني. زه هر سهار 8 بجې ځم، ناشته وړم، هغې له په خپل لاس ناشته ورکوم، مان ټوټل بیا پیک کوم، بیا ځم خپل طرف ته. میډیکل سټوډنټس دي، کېدای شي هغوی پېژني، دې ته جیلي پرسن په نوم باندې ورته لیکلي وو په هغه وخت کې. ما ته خو ډېر دغه نشته، خو وي د هغې میمري لاس دی، هغه ما نه پېژني، هېڅوک هم نه پېژني. نو
مې ما ورته وویل چې تا نه پېژنې؟ وایي چې ما نه پېژنې. زه هر سهار 8 بجې ځم ناشته وړم، هغه دا نه پېژني چې دا څوک دی. هر سهار راځي ما له ناشته راکوي، بس زه ورته یو سټرینجر غوندې کې ښکارم او بیا تې زه ځم. خیر خبرې کېدې وي په دی کې وي هغې اغسته چې ځم ما لرې کړه. نو وي ما تې هسې یو تپوس وکړو چې یاره باباجي هغه ته نه پېژني او ته هر سهار 8 بجې ځان رسې هغه ځای ته، نو که ستا په ځای باندې ته په دون عمر کې تکلیف نه کوې او ستا په ځای باندې یو بل کس ناشته ورکړي نو څه مسله خو به نه وي. وایي ما ته وایي چې ما نه پېژني، زه خو یې پېژنم که نه. ګلی یې که طوفاني که سیلی یې که باراني، زه هر سهار 8 بجې هغه هاسپټل ته ځان رسوم، هغې له ناشته تیاره کړم، ناشته ورله ورکړم. بیا وی ما ته وی چې دا چوړو زما مثال والا کم ټایم کې چې زه آن سرویس وم نو زما به هر سهار 8 بجې په ټیبل باندې ناشته ریډي وه. بعضې ټایم به وایي داسې مو شو چې کله به زما د کور والا زما د ډیوټي او د دې د وجې نه به هغه اکثر د پلار کور ته هم نه تله، دا به ما ته اویلیبل وه. زما د خوراک، زما د هر څه، که به باران و که به ګلی وه که به طوفان و که به سیلی وه، خو زما ناشته به هر سهار ما ته ریډي وه. نو نن هغه د یو تکلیف نه تېرېږي او زه ولې داسې وکړم چې زه هغې کې کمی راولم، اصل کې وي زه هغه قرض ادا کوم. خیر وي د خبرې مونږ وکړې نو ډېر انسپایرډ شوم چې یاره داسې جذبې والا کس دی. بیا ورسره وي زه رالم د دې ګیټه پورې، نو چې کله ما رخصت کوو په هغه ټایم کې هم هغې ما ته وویل چې یاره دا څیز الټه که، فرض که زه بیمار و زما د وایف ټیک وی نو داسې وی چې دی به زما څه پرېښی وی. وایي چې نه چېرته هم نه. نو دا خبرې هغې ما سره وکړې، هغه ما رخصت کو، هغه ما ته لاس وړه کو، یو بل ته خدا حافظ ووایو، هغه لاړو. خو دا میمري وي بس زما د ذهن کې کال شو. بس اوس چې وي کله هر سهار 8 بجې زه کلینیک ته راځم، ډېر عمر به کې وي تېر شو، مې بیا هغه باباجي یا ژوندی یا نه یا وایف یا ژوندی یا نه، خو دا خبره زما په ذهن کې پاتې شوه. اوس چې کله زما سهار 8 بجې کلینیک کې کېږي نو ما ته هغه مومنټ رایادېږي چې یاره داسې نو زمونږ اصل کې دغه کنورسیشن روانو، مونږه د وخت کمپیریزن کوو. نو نن سبا که وګورئ نن سبا لایف ډېر تیز شوی دی، هغه مونږ ټیکنالوجي باونډ کړي یو، مونږ ټیکنالوجي جنریشنز یو. هغه زه اکثر د کتابونه ګورم نو یو کنورسیشن ما په دې نټ هم اورېدو، پای کې اشفاق احمد او د بانو قدسیه دغه شان یو کنورسیشن هغه و چې کله زمونږ په کور کې بچوي اشفاق احمد راغی نو هغه له به مونږه دا کومه د کوزه شان نه هغې به چې اودس کوو نو ما به ورته اوبه ورته د بانو قدسیه وایي. کله چې زمونږ په کور کې ګیزر راغی زمونږ دا رابطه ماته شوه. دغه شان فیملی ګیدرینګز به وو، حجره به وه، میبي اوس هم په ډېرو کلو کې هغه سیسټم قایمي، خو چې کله ټیکنالوجي راله، موبایل فونز راله نو هغه رابطې ماتې شوې. بل هغه وایي چې یاره کله په هیپینس نه خوشحالي دا بله و چې کله به هیومنز ډسکس کېده، نن سبا ټیکنالوجیز ډسکس کېږي. بل هر سړی په خپل فیلډ کې سپیشلایز دی، که زه یم زه په خپل فیلډ کې یو ایکسپرټیز لرم، که بل کس دی په خپل فیلډ کې پوهه دی. هغه وایي کله به چې زما بچي راله ډېر ټایم بعد مې ما ورله د پخوانۍ دا سکې راواخیستې، ما ته چې بابا په دې باندې څه کې دا ګزار کړه. نو خبره دې پورې ده چې مونږ ټول ټیکنالوجي باونډ کړي یو، نو هغه زمونږ د څه نه څه حده پورې چې کومې هغه رښتینې مینې وي، هغه تعلقونه وو، هغه ډېر حده پورې افیکټ شوي دي. مونږ فیل کوو نه، ځکه چې مونږ این یو په دې سیس کې دا بیا احساس څو کاله بعد کېږي چې کله خدای مکه څوک زمونږ تر منځ نه وي نو بیا انسان د فیلینګ وشي چې هغه مومنټ پکار چې مونږ انجوای کړی وی، مونږ ناست وی، مونږ خبرې کړې وی، ګپ شپ هم لګولی وی. نو دا یو قصه وه ما کتلې وه. هسې زه داسې نه چې چېرته څه موټیویشنل سپیکر یم یا څه، بلکل نه. زه خو دا بس هسې کله نه کله زه وګورم نو یو
خاکره جوړه کړم بیا چې ویم زه ملګري به هم واوري خوند به ترې والي. نو انشاءالله ګپ شپ به لګي. د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. چې څه خبرې مې ما ته په کمنټ کې وایئ او ګپ شپ به لګي. ډېره مننه. الله حافظ.